السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن مونږه چې کوم ټاپک دی هغه ډسکس کوو د پرایویټ لیبل چې کومه کرایټیریا ده. پی ایل مطلب پرایویټ لیبل دی، صحیح ده، او هغه د یو اس ای مارکیټ لپاره ده. مونږ چې دا کورس سٹارټ کړو نو تاسو ته ما ویلو چې زه به تاسو په دې پوه کوم چې مونږ به کم بزنس ماډل سٹارټ کوو. بیا تاسو ته ما هر یو بزنس ماډل په دې کې شارټ ایکسپلین هم کو. خو که مونږ مخکې په دې کورسز کې او په دې چینل کې ویډیوز ریکارډ کوو نو تاسو ته به دا ټول چیزونه په دې کې کلیر کیږي. خو مونږ ته بیسیک چیزونه اول یادول پکار دي چې مونږ ته د بیسیک چیز پته چې مونږ ته د بیسیک د بزنس ماډلز پته د مارکیټ راته پته، نو موږ به مخکې بیا کار کولی شو په اسانۍ سره. موږ به مسټیکس نه کوو. موږ چې څومره کرایټیریا وایو نو خلک هغه ټول کرایټیریا د ډراپ شپینګ لپاره هم یوز کوي، د هولسیل لپاره هم یوز کوي، په هر یو مارکیټ کې هم یوز کوي. نو دا طریقه غلطه ده. اوس تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې موږ کله د یو مارکیټ لپاره او کوم بزنس ماډل لپاره ځان پوه کوو او کرایټیریا دغه دپاره ګورو. ډېر ملګرو په دې کې هم سوالونه کوي چې کرایټیریا څه ته وایي. نو زه تاسو نن پوه کوم په دې چیزونو باندې چې تاسو پوه شئ چې کرایټیریا څه مطلب دی. دا موږ یو اصول د ځان دپاره دو. اوس دا اصول مقرر اصول نه دي چې دا چا قانون جوړ کړی یا مقرر دی یا امازون جوړ کړي. دا د پرسنل ایکسپیرینس سره تعلق ساتي چې چا په امازون کې کار کوي هغه ته پته لګي چې ما داسې پراډکټ کته دا هغه دومره رینج کې دومره پرایس وو، دومره به سرچ کېدو، دومره ویټو، ریویوز دومره. نو دا چیزونه د پرسنل ایکسپیرینس سره تعلق ساتي. لکه پراډکټ چې کله موږ چینج کوو یا کیټګري چینج کوو دام چینج کیږي. دا په بجټ باندې ډیپند کوي چې مطلب موږ څومره پیسې انویسټ کوو، څومره پیسې لګو په بزنس کې، دا په هغې باندې ډیپند کوي. بیا د هغې مطابق زموږ دا کرایټیریا چینج کیږي را چینج کیږي. خو ما تاسو له یو جنرل کرایټیریا لیکلې. دا ضروري نه ده چې دا کرایټیریا مطلب په هر ځای کې او په هر څه کې اپلای شي. خو دا یو جنرل کرایټیریا ده. تاسو به ځان سره سکرین شاټ وباسئ، دا ټوله کرایټیریا به د ځان سره سیو کړئ یا بیا ولیکئ. دا ډېر ضروري دی چې دا یو چیز تاسو ولیکئ. صحیح ده. دا یو چیز چې کوم ده ګران خرڅېږي په مارکیټ کې چې تاسو چاله کرایټیریا جوړوئ د هغه د بزنس ماډل لپاره یا د هغو د بجټ مطابق تاسو جوړوئ. زه ورته دا وکړم چې کوم بجټ لپاره موږ څنګه جوړو. خو دا یو جنرل کرایټیریا ده چې تاسو پوه شئ چې کله موږ اوس په دې لیکچرز کې به موږ د پی ایل لپاره وایو، لکه پرایویټ لیبل لپاره به وایو، بیا به هولسیل بزنس ماډل لپاره وایو، او بیا به ډراپ شپینګ لپاره موږ وایو. ځکه چې دا ټول بزنس ماډلز چې کوم دي دا موږ په داسې طریقې سره دا ویډیو سٹارټ کړي چې موږ تاسو په ټول بزنس ماډلز باندې په بیسیک چیزونو باندې پوه وکړو. په هغه کې بیا په هغه کې پریکټیکل کار څنګه کېږي هغه آسان دی، هغه دومره کار نه دی. خو چې تاسو په دې بیسیکس تاسو دا بنیاد چې کوم دی دا صحیح مضبوط جوړي. نو ما دا کرایټیریا چې کوم دا تاسو لپاره تیار کړی، تاسو به د دې نه سکرین شاټ وباسئ. نو اول چې مونږ کوم راځو نو مونږ دې ته راځو چې مونږ په پرایویټ لیبل کو په یو اس ای کې. نو تاسو خو به دې پوه شو چې دا مطلب د پراډکټ شو یا دا شانته کیټګري شو د هغې لحاظ سره چینج کیږي. اوس چې موږ څومره پیسې لګو چې پیسې کمې لګو دا کرایټیریا بیا هم زموږ چینج کیږي، او چې کله پیسې سیوا لګو دا کرایټیریا بیا هم چینج کیږي. خو دا یو جنرل کرایټیریا ده. صحیح ده. دا ما تاسو لپاره لیکلي چې تاسو صرف په دې پوه شئ چې موږ به څه ته ګورو. نو چې کله موږ پرایویټ لیبل کوو په یو اس ای کې نو موږ به ریویوز ته ګورو چې ریویوز د کسانو سیوا نه وي. ځکه چې موږ کله پرایویټ لیبل سٹارټ کوو نو په هغه کې موږ یو خپل لیست کریټ کوو. نو چې کله موږ خپل لیست کریټ کوو نو موږ به د خلکو سره هلته مقابله کوو. نو که هلته د خلکو ریویوز سیوا وي، ریویوز مطلب دا دی چې هغه پراډکټ چې کوم موږ خرڅول غواړو هغه نور کم خلک خرڅوي، د هغو چېرته ریویوز سیوا وي، مطلب هغه پراډکټ به سیوا خرڅېږي، د هغو ریویوز سیوا وي. نو د هغې سره به موږ ته مقابله کول اساني، ځکه چې موږ یو نوی پراډکټ سٹارټ کوو، یو نوی بزنس سٹارټ کوو. نو زموږ به ریویوز نه وي، زموږ به په سٹارټ کې ریویوز زیرو وي. بیا به موږ رو خپل ریویوز چې کوم دی هغه ګین کوو، سیلز به راځي او موږ ته به ریویوز راځي. نو چې کله ریویوز ډېر سیوا وي نو موږ بیا مقابله نشو کولی. چې تاسو ته پته وي چې ریویوز چې کوم دي دا موږ ما لیکلی چې د 200 نه کم وي، مطلب دا 250 هم کېدی شي، 300 هم کېدی شي، او 1.5 هم کېدی شي، او 100 هم کېدی شي. دا به تاسو په هغه ټایم کې ګورئ چې تاسو به خپله کرایټیریا میچ کوئ. خو دا اسې اندازتن ما تاسو ته لیکلي، تاسو په دې پوه شئ چې دا ولې موږ ته کم پکار دي. خو په دې کې دا خبره ده چې دا ډېر زیات کله کمي نو هغه پراډکټ مطلب دا چې هغه پراډکټ ډېر نه خرڅېږي. تاسو به په داسې کرایټیریا پسې نه ځئ چې پراډکټ ریویو چېرته 50 یا 80 یا 100 په هغه پسې به ځکه نه ځئ چې هغه پراډکټ بیا ښه نه وي. تاسو به بیخي کم ریویوز تم نه ګورئ چې موږ خو د کم والا سره په اسانۍ سره مقابله کولی شو چې په کم پراډکټ باندې ریویو کم وي هغه پراډکټ ښه نه وي. صحیح ده. نو تاسو به درمیانه کې چلیږئ چې نه ډېر بیکاري او نه ډېر ښه چې بیا تاسو د هغې سره مقابله نشئ کولی. بل چې زموږ کوم نیکسټ پوینټ دی هغه د ریونیو باره کې دی. ریونیو مطلب دا دی چې دا پراډکټ چې کوم کسان خرڅوي هغه څومره ریونیو جنریټ کوي. نو ما تاسو ته لیکلی دی چې د 15,000 نه والا د $50,000 پورې چی. اوس ته د
15,000 نه تاسو راکمېدم شي 14 راتلی شي 14 راتلی شي خو تاسو به ډیر نه راکمېږئ ځکه چې ډیر تاسو راکمېږئ نو بیا چې کوم ټاپ سیلرز دي په هغه کې تاسو ته دومره سیلز نه کنورټ کیږي د پرایویټ لیبل کې به تاسو او د یو اس مارکیټ غټ دی تاسو به کرایټیریا برابر ساتئ رینج به سیوا ساتئ او دغه شان تاسو ته ما 15,000 درکړل نو د دې نه شپږ کېدم شي 20 کېدم شي 10 کېدم شي خو تاسو به خپل بزنس تم ګورئ ځکه چې داسې نه چې تاسو په داسې غټ کمپټیشن کې ځان واچوئ چې تاسو کوم پروډکټ دی هغه لږم رینک شي تاسو سره د هغې تعداد کم اخیستی او په امازون روز کې پروت دی او ستاسو پروډکټ باندې اچانک سیل راشي او ټول پروډکټ ستاسو خرڅ شي او په یو ځل باندې ستاسو هغه لیست ستاسو پروډکټ ختم شي تاسو اوټ اف سټاک شي مطلب دا دی چې امازون کې ستاسو پروډکټ ختم شي نو امازون ستاسو لیست واپس ډاون راچي نو بیا به هغې دپاره واپس تاسو محنت کوئ چې خپل لیست ټاپ ته بوځئ نو تاسو باید دې چیزونو ته خیال کوئ چې تاسو کومه څومره انوینټري تاسو ته ما هم بیا هم ویل مخکې مې ویل چې بجټ باندې دا ډیپینډ کوي چې موږ څومره پیسې لګو نو تاسو به خپله کرایټیریا میچ کوئ دا ضروري نه ده په دې کې به یو نیم فګر تاسو چینج کولی را چینج کولی شئ بیا چې کوم پرایس دی نو پرایس چې کوم تقریبا د $15 نه والا چې د $40 پورې صحیح ده دلته ما لیکلی 14.99 to $39.99 پوری مطلب دا دی چې دا پرایس کې چې کوم دی د کې موږ ته پکار دی اوس د دې نه چې موږ کله راکمو نو هغه کې بیا زموږ ګټه کمیږي او کله چې موږ د پوټي نه سیوا کوو نو هغې بیا سیلرز کمیږي اخیستونکي کمیږي نو دا داسې رینج دی چې تاسو به په دې کې ځان ساتئ او خو دا بیا هم تاسو چینج کولی شئ دا تاسو مطلب دا ستاسو $12 تم راتلی شي $10 تم راتلی شي کمېدی شي خو تاسو به کرایټیریا میچ کوئ تاسو به دې چیزونو خیال ساتئ او دغه شانته ستاسو کرایټیریا لږه سیوا کېدی شي دا $40 دی نو 45 کېدی شي 50 کېدی شي خو دا تاسو چې کومه کرایټیریا تاسو به په دې کې ځان ساتئ بیا به موږ د دې لپاره ایکسل شیټ جوړ کړو بیا به تاسو په هغه کې نور هم پوه شئ په دې چیزونو باندې خو دا چې کوم دا تاسو چې ډېر راکموئ په هغه باندې پوه شئ چې ډېر سیوا کوئ په هغه باندې پوه شئ بیا چې کوم ستاسو په دې چیزونو کې سوالونه نو هغه تاسو په دې ویډیو کمنټ کې کوئ خو زه کوشش کوم چې تاسو سره په ټیک ټاک سپاره ویډیوز ریکارډ کړم نو ټایم بیخي مشکلي نو بیا په ټیک ټاک کې تاسو سره دا یو چیز زه ډېر په اسانۍ سره ایکسپلین کولی شم باقي شارټ ویډیوز باندې بل چې کوم زموږ نیکسټ پوینټ دی چې د هغې منیمم کم از کم سرچ والیوم چې کوم دی دا پروډکټ د میاشتې څومره خلک ګوري چې څومره سیوا خلک ګوري هغومره هغه پروډکټ ښې خلک یې اخلي ډېر چې کوم پروډکټ خلک تپوس ډېر کوي مطلب دا هغه خرڅېږي ډېر نو ما دلته تاسو ته لیکلی چې 15,000 نه والا چې څومره سیوا یې بیا مې انلیمیټډ لیکلی انلیمیټډ مطلب دا دی چې 100,000 خلک یې ګوري 10,000 خلک یې ګوري 100,000 خلک یې ګوري 50,000 خلک یې ګوري خو چې د 15,000 نه تاسو نه راکموئ خپله کرایټیریا صحیح ده تاسو به داسې کوشش کوئ چې 100,000 15,000 10,000 په دې کې به خپله کرایټیریا چې کوم سرچ والیوم دی تاسو به په دې کې سرچ شئ د سرچ والیوم مطلب دا شو چې دا پروډکټ د میاشتې څومره خلک ګوري اخیستو خبره نه کم خلک څومره خلک یې سرچ کوي بیا چې کوم دی د ویټ خبره ده مطلب د پروډکټ وزن څومره دی صحیح ده نو د وزن چې کوم دی وزن چې تاسو سره یې 1500 ګرامه 1500 ګرامه مطلب نیم کیلو 1,000 ګرامه چې کوم دی هغه ته 1 کیلو نو چې د 2 کیلو نه زموږ سیوا نه ځکه چې په هغه باندې امازون شپینګ او د سټوریج او دا پی بیا ډېر سیوا راځي او دغه شان سایز خو ما تاسو ته ډسکس کړی دلته سایز نه دی لیکل شوی خو چې سایز هم ستاسو د کرایټیریا مطابق وي صحیح ده چې کوم سایز تاسو ته ما مخکې په ویډیو کې ایکسپلین کړی چې هغه سایز به تاسو نوٹ کړئ چې هغې مطابق یا تاسو ته ما هغه لینک هم شو کړی چې امازون چې کوم سټنډرډ سایز دی هغه کې میډیم سایز دی سمال سایز دی هغه تاسو به هغه لینک سره کتلی شئ بل تاسو ته ما یو ویډیو کړی وه په دې ویډیوز کې په ګوګل ټرینډ باندې چې تاسو ګوګل ټرینډ چې کوم پروډکټ ټرینډینګ پروډکټ کې هغه به مونږ ګورو نو هغه دیو تقسیم کړی او په 100 کې بیا په 15 ورکړی او بیا دغه شان 50 ورکړی او بیا 15 ورکړی نو چې مونږ کم سرچ والیوم دی هغه د 15 نه کم نه بیخي چې 15 نه د کم از کم دی شي یا سلويخي چې تاسو دغه په میانس کې ګورئ د 100 پورې چې نو مطلب دا دی چې د 15 نه لاندې هغه نه راغلی په 15 کاله ډیټا کې صحیح ده تاسو به د هغې یو میاشت 2 میاشت 3 میاشت یا د یو کال ډیټا نه ګورئ صحیح ده تاسو به د 15 کالو ډیټا ګورئ تاسو ته ما په ګوګل ټرینډ کې دا چیز ایکسپلین کړی خو بیا هم تاسو په دې چیز کې څه سوال او تاسو به په دې ویډیو کمنټ کې ووایئ چې ما ته پته ولګي چې بیا زه نیکسټ تاسو ته ایکسپلین کړم بل چې AMZ کوم دی د دې امازون مطلب دی مونږ به داسې پروډکټ ګورو چې په هغه کې امازون نه وي او کو چیرته امازون په هغه کې چې کوم ټاپ سیلر دی مطلب دا دی چې کوم خرڅون کې لس په ټاپ خرڅون کې دي
مطلب دا دی چې لس کم ټاپ خرڅونکي دي، مطلب دا دی چې 1 نمبر دی 2 نمبر 3 نمبر چې کم ډیر خرڅونکي دي او پروډکټ ډیر خرڅي، دا غو سامان ډیر خرڅيږي، نو هغه کې چې امازون کم از کم چې راغلی نو یا یو ځل راغلی یا 2 ځل، تاسو به هغه پروډکټ ډیر پرې دی چې 3 ځل پکې امازون راغلی، ځکه چې بیا خو ټول ارڅ امازون نه خرڅيږي، بیا خو بل څوک د امازون مقابله څوک نشي کولی. بل تاسو دا یو پوینټ یاد کړئ چې امازون مقابله موږ ولې نشو کولی. د امازون خپل ویب سایټ دی، په هغه پسې شپینګ چارجز، د سټوریج چارجز، دا چیزونه نه راځي، په موږ پسې دا چیزونه راځي. امازون چې د چا نه پروډکټ اخیستی د هغې نه خو موږ هم اخیستی، نو امازون او موږ ته په یو ریټ میلاو شوی، خو موږ هغه ګران ځکه پرېوځي چې په موږ پسې بیا نورې خرچې راځي، او امازون هغه ځکه ارزاني چې امازون چې کوم دی هغې پروډکټ اخیستی، خو په هغې پسې دا سټوریج بي شو، دا شپینګ خرچې شوې، دا چیزونه د امازون چې کوم ټیکسز دي، ریفرل چارجز دي، دغه شانته نور چې کوم چارجز دي، هغه کم پیسونه د امازون دي، کومه خرچه ده نو هغه په امازون پسې نه وي، نو د امازون پروډکټ کمي. اوس فار ایگزامپل موږ یو پروډکټ په $10 اخیستی او امازون هم په $10 اخیستی، امازون په 11 خرڅې ګټه ولګوي، په 12 ولا ګټه کوي، خو موږ د 1500 نه کم نشو خرڅولی، ځکه چې امازون موږ پسې چارج راځي، نو چې کم ریټ کم امازون خلک هغه اخلي، او د امازون په ټاپ باندې ټول عمر د هغې نه خرڅېږي. تاسو به کوشش کوئ چې د دې چیز نه به ځان ډېر ساتئ، چې کم لس خرڅونکي په ټاپ لس ټاپ چې کوم ټاپ 10 چې ورته موږ وایو، چې په هغه کې امازون یو ځل راغلی 2 ځل راغلی خیر دی، 3 ځل چې راغلی تاسو کنسیډر کولی شئ، خو تاسو به د دې نه ځان ډېر ساتئ چې 3 ځل راغلی. صحیح ده. بل به تاسو دې ته ګورئ چې یو برانډ چې کوم دی هغه راغلی په ټاپ سیلر کې، ټاپ 10 سیلر کې، نو چې یو ځل راغلی یا 2 ځل راغلی، چې 3 ځل نه راغلی، بیا یو برانډ چې کوم ډېر مشهور برانډ دی هغې نه ټول پروډکټ خرڅېږي. صحیح ده. چا برانډ جوړ کړی، چا پروډکټ جوړ کړي، د هغې سره مقابله نه کېږي، یو د امازون سره یو د برانډ سره. تاسو به د دې چیز نه ځان ساتئ، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې برانډ پکې 2 ځل راغلی خیر دی، یا امازون 2 ځل راغلی، خو تاسو به 3 ځل کله هم نه ځئ. کله کله تاسو یو کیس کې تلی شئ، هغه ځکه چې هغه نور فیکټرز باندې اثر کوي، تاسو هغه بیا کتلی شئ، نو تاسو به دې ته ګورئ چې کله امازون راغلی یا برانډ راغلی، نو دغه باندې تاسو پوه شئ. بل دې ته به تاسو ګورئ چې کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ هغه نور خلک هم الریډي خرڅوي، نو چې کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ چې هغه څومره خلک نور خرڅوي، چې کم از کم یې 1000 خلک خرڅوي، کو په 1000 کې موږ ته نه میلاویږي، نو تاسو 1200 هم کولی شئ، 1300 1500 پورې ځئ، د 1500 نه به تاسو سیوا نه ځئ، چې کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ چې هغه 1500 نور کسان خرڅوي یا 1000 کسان نور خرڅوي. صحیح ده. نو دا چې کوم دا یو پروډکټ تاسو خرڅوئ هغه به نور خلک هم خرڅوي، نو چې تاسو په دې چیز کې کلیر یې چې د دې نه به تاسو سیوا کوئ نه، بیا موږ دا ووایو چې دا موږ څنګه دا چیزونه معلوموو. صحیح ده. او موږ د کم بزنس ماډل لپاره کم ټول یوز کوو، او کم ټول په 100 روپۍ باندې موږ اخلو، او کم مارکیټ دپاره یوز کوو، په څه طریقې به یوز کوو، نو دا ټول چیزونه به زه تاسو سره ځان نه شیر کوم چې کم ټول څه فایده ده، څه استعمال دی، په څومره روپو باندې کېږي، او کم پیکیجز پکې دي، د میاشتې 100 روپۍ باندې هغه کېږي، نو دا به زه ځان له شیر کوم. تاسو به په ټولز باندې پوه شئ چې کوم ټولز په کوم ځای کې په کار دی، په 100 روپۍ به زموږ میلاویږي. صحیح ده. په دغه باندې به تاسو ته زه ځان له یو ویډیو جوړه کوم، تاسو به په هغه باندې پوه شئ. بل تاسو ته دا پته ده چې پروډکټ چې کوم دی هغه سیزنل نه، موسمي نه وي. صحیح ده، چې د موسم سره تعلق یا ټرینډي پروډکټ نه چې کوم एकदम اچانک راشي مارکیټ ته او بس لږ ټایمه پورې او بیا ختم شي، نو تاسو به دې چیزونو ته هم ګورئ. بل چې د هغې کوم ریټینګ دی که نه، نو چې ریټینګ چې کوم دی هغه کم از کم پورې تاسو د 3.8 پورې هم راتلی شئ، هغه په حالت باندې ډیپینډ کوي، خو د پور نه به تاسو په یو حال هم نه راکمیږئ، په یو کرایټیریا به ټول عمر تاسو ساتئ، خو په دې کې لږ ډېر چینج کیدای شي، په بعض څیزونو کې به ډېر زیات چینج نه کوئ، ځکه چې بیا د هغې تاسو ته د هغې دومره ښه ریزلټ نه میلاویږي. تاسو به کوشش کوئ چې کرایټیریا به میچ کوئ، ځکه ما تاسو ته دا فګرز بدل هم لیکلي چې د 1000 نه والا د 1500 پورې ستاسو دغه، ځکه چې تاسو به کله پراډکټ ګورئ په 0 کې به تاسو ته بیا نه میلاویږي، نو تاسو به پسې 1100 ته اړوئ، په اسانۍ سره به نه اړوئ، ول به کوشش کوئ، بیا به پسې 1200 ته، داسې په 1500 پورې پسې تاسو تللی شئ. نو تاسو به په دې چیزونو باندې ډېر زیات خیال کوئ، په دې به ډېر فوکس کوئ. ویلیو ایډیشن دی. د ویلیو ایډیشن مطلب دا دی چې زه یو پروډکټ خرڅوم. صحیح ده. زه یو پروډکټ خرڅوم او هغه پروډکټ نور خلک هم خرڅوي، نو زه د یو پروډکټ سره څه ایکسټرا ورکولی شم، داسې وړوکی شان چیزي چې په هغه زما خرچه کمه راځي، هغه د خپل پروډکټ څخه پرې ورکړم چې زما پروډکټ خلک واخلي. یا فار ایگزامپل زه د هغه چیز داسې کم قیمت مقرر کړم، زما په مین پروډکټ کې ګټه کوم او په هغه کې نه کوم، او هغه چې په 100 پرېوتی په هغې باندې ورسه ورکوم. څنګه چې دا مونږ ټوت پیسټ والا چې څومره کمپنیز دي هغوی د ټوت پیسټ سره برش پرې ورکوي، نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې مطلب دا ویلیو ایډیشن تاسو مختلف چیزونو کې کولی شئ، مختلف چیزونو کې کېږي، عام مارکیټونو کې هم خلک کوي، د یو چیز تاسو اخلئ بل چیزو سره، یو سمال شان چیزو سره، یو ارزان
ځان شان کم قیمت والا چیز تاسو سره پری درکړي یا تاسو ته وایي چې دا چیز تاسو اخلي نو تاسو ته به مطلب یو 100 روپۍ تاسو نه سیوا واخلي خو تاسو په کې پیدا ویلیو وسره ویلیو ایډیشن وسره هغه کوي مطلب دا دی چې چیز وسره تاسو داسې ورکولی شئ. بل چې کوم دی ګیو اویز ما تاسو ته لیکلي تاسو د دې چیزونو سره آشنا یې نو ما کم لیکلي ګیو اویز موږ چې کله پرایویټ لیول لانچ کوو موږ پرایویټ لیول څنګه لانچ کوو په څه طریقې سره لانچ کوو هغې له څنګه رپورټ جوړو دا چیزونه به زه تاسو ته وکړم په دې به تاسو پوه کړم دغه دومره مسله نه ده خو چې بیسک کنسپټ تاسو سره راشي. ګیو اویز دې ته وایي چې کله موږ یو پراډکټ لانچ کوو نو موږ هغه پراډکټ بس پری ورکوو چې موږ ته څه ریویوز راشي زموږ د اکاونټ په رننګ کې راشي نو هغه پروډکټ چې کوم دی په هغه کې موږ د 500 پروډکټ هم پری ورکو 400 هم پری ورکو خدا تاسو ته ما یو رینج لیکل دا تاسو په بجټ باندې ډیپند کوي تاسو ته پته ده تاسو په بزنس ډیپند کوي تاسو بزنس وړو کې بیا تاسو کم ورکولای شي که بزنس غټي بیا تاسو سیوا ورکولای شي نو ګیو اویز چې کوم دی تاسو دا پری ورکولای شي چې کوم پروډکټ چې کوم عام خلک بزنس سٹارټ کوي پرایویټ لیول د ډیر ټایم بزنس ته د صبر بزنس ته په استقامت سره کیږي انویسټمنٹ والا بزنس ته او ټول نه سیوا چې کوم دی اپورچونټیز هم په پرایویټ لیول کې دا ښه بزنس ته ډېر خلک دې ته کوشش کوي چې چا سره انویسټمنټ وي. بل لا دی که تاسو پرایویټ لیول خپل نه لانچ کوئ تاسو پرایویټ لیول ورچوال اسسټنټ کې تاسو ته پیسې سیوا ملاویږي ځکه چې دا هغه خلک کوي چې د چا سره انویسټمنټ ورسره وي نو هغه بیا دې ته نه ګوري هغه چې ډېرې پیسې لګوي نو هغه په ورچوال اسسټنټ هم ښه برابر روپۍ ورکوي چې زما بزنس وچلیږي ځکه چې هغه پري ګیو اویز هم ورکوي هر څه ورکوي اډورټایزمنټ هم کوي هر څه کوي صحیح ده نو تاسو په دې خبره باندې کلیر دا چیزونه موږ ویلي خو دا ګیو اویز چې کوم دي دا داسې چیزونه ته وایي چې کوم پروډکټ موږ پری ورکو صحیح ده دا کنسپټ دی مطلب دا دی یو نیم سل پروډکټ سره موږ پری ورکو یا سره مطلب 300 پروډکټ ورکو 400 ورکو 500 ورکو 1000 پروډکټ ورکو چې زموږ د اکاونټ په رننګ کې راشي نو تاسو په دې پروډکټ ګوري دا ما کم لیکل کرایټیریا صرف تاسو د منټالیټي سره چې تاسو د مایند سره میچ شي تاسو وایي چې 500 پروډکټ موږ اخلو نو څنګه موږ 500 پری ورکو نو دا چې کوم دی د دې لپاره مخکې موږ کلکولیشن کوو ټول هر څه جوړو ریپورټس جوړو د دې لپاره دا د سینه ده چې تاسو پروډکټ لانچ کوو یو نیم سلم ته پری ورکړلو داسې چیزونه نو تاسو په دې دا پوره کنسپټ په دې کې خدا یو جنرال کرایټیریا و تاسو به دې نظر نه سره تصویر باسي دا به شیر کوي اوس چې موږ نیکسټ کلاس اخلو تاسو ته پته ده موږ پرایویټ لیبل وایو د یو کې لپاره بیا پرایویټ لیبل وایو د سعودي عرب او د یو ای لپاره نو تاسو به رو مایند جوړیږي تاسو به دا کرایټیریا سیو کوي تاسو ما په ټول هر څه پوه کړئ دا فکس کرایټیریا نه ده مقرر کرایټیریا نه ده خو صرف دا داسې ده چې تاسو په دې رینج کې پروډکټ کتلی شئ تاسو په خپله پریکټس کوئ او دا کرایټیریا یاده کړئ صحیح ده او څومره چې ټایم تېرېږي بیا په دې کرایټیریا کې لږ ډېر چینجز راځي هغه به بیا وایو صحیح ده څومره چې مارکیټ چینج کېږي نو دا شانته دا کرایټیریا هم لږه ډېره چینج کیږي تاسو په امید ساتم په دې کې ما سمپل لیکلي په یو جمله کې تاسو به یادم کوي او دا به هم لیکئ د ځان سره په نوٹ بک کې او د دې نه به سکرین شاټ هم وباسئ تاسو به دا بالکل برابر یاد کوئ صحیح ده ان شاء الله چې بیا کوم نیکسټ لیکچري پای کې موږ پرایویټ لیبل وایو د یو کې لپاره